ایا تا هم کله داسې خوب لیدلی چې پکې د شنې ونې قیمتي شیان یا د قیامت نښې لیدلې وي؟ که هو نو دا تصادف نه دی، دا خوبونه له پټو پیغامونو ډک وي. نن به زه درته ووایم چې دا خوبونه څه رازونه پټوي او ستا د ژوند سره یې څه تړاو شته. لومړی برخه: د شنو ونو خوب. که څوک په خوب کې شنې ونې ویني، دا د ژوند برکت، ایمان او نیکمرغۍ نښه ده. ابن سیرین رحمت الله علیه وایي شنې ونې په خوب کې د صالحو خلکو، ښه اعمالو او اوږد عمر نښه ده. که څوک ویني چې د ونې پاڼې غوړېږي، دا د رزق پراخېدو او د یوه نوي پیل اشاره ده. خو که پاڼې ژیړېږي، نو دا د موقتي غم یا خفګان نښه وي. که څوک شنې ونې پرې کوي، دا ښایي د یو مهم برکت له لاسه ورکول وي. دوهمه برخه: قیمتي شیان په خوب کې. که څوک ویني چې قیمتي ډبرې، سره زر یا نایابه شیان، نو دا د پټو استعدادونو یا د ژوند د یوه نوي فرصت اشاره ده. ځینې عالمان وایي چې دا ډول خوبونه د نفس ارزښت ښیي، یعنې ته له دننه ډېر توان لري خو ښایي پخپله پرې نه پوهېږي. که څوک قیمتي شیان له لاسه ورکوي، دا د غفلت نښه ده او الله انسان ته د پښیمانۍ پیغام ورکوي. خو که څوک هغه بیرته پیدا کوي، نو دا د هدایت، توبې او د نوي برکت نښه ده. دریمه برخه: د قیامت خوب. د قیامت خوبونه تر ټولو ژور او د زړه راښکونکو خوبونو څخه دي. که څوک ویني چې قیامت راغلی، نو دا د حساب، عدل او د انسان د اعمالو د ارزونې اشاره ده. ابن سیرین رحمت الله علیه وایي که څوک ویني چې یوازې دی او قیامت راغلی، دا د هغه د روحاني حالت څرګندونه کوي، ښایي هغه د خپلو اعمالو حساب ته متوجه کیږي. که څوک ویني چې قیامت راغلی او خلک ویریږي، نو دا د ټولنیز ظلم یا فساد نښه ده چې الله خلکو ته د خبرداري په ډول ښکاره کوي. که څوک ویني چې د قیامت نښې څرګندېږي خو هغه په امن کې دی، دا د ایمان او نیک عمل نښه ده. پای. نو ګرانو دوستانو، که تاسو هم کله په خوب کې شنه ونه، قیمتي شیان یا د قیامت نښې لیدلې وي، مه یې پرېږده چې بې تعبیره پاتې شي. دا ښایي د الله یو پټ پیغام وي، یو خبرداری یا یو برکت چې ستا د ژوند لوری بدلولی شي. که غواړئ د خپل ځانګړي خوب په تعبیر پوه شئ، نو تبصره وکړئ او خپل خوب راسره شریک کړئ. زه به یې درته د علمي او روحاني سرچینو له مخې تعبیر درکړم.